په 2 اونیو کې دا د دویم افغان سیاسي تنظیم په جلاوطنۍ کې د شتوالي اعلان وکړ. لږ تر لږه 2 نورې په وروستیو میاشتو کې راڅرګند شوي دي. اما هغه څه چې د سولې او عدالت خوځښت له نورو جلا کوي د هغه د غړو رنګارنګي او پراخه پیژندګلوي ده. خو آیا تش دا به د بري ضمانت وکړی شي په تیره بیا چې نږدې ټولو غړیو د جمهوریت د ماتې یوه تجربه تیره کړې ده؟ د دغه خوځښت یو مشر او د جمهوریت د بهرنیو چارو وروستی وزیر محمد حنیف اتمر د ABN میلمه دی. اتمر صاحب هرکلی درته وایم، خو ترڅنګ یې په همدا پیل کې غواړم یوه خبره روښانه شي او تاسې راته ووایاست چې د سیاست غږ هم بالاخره جګ که، خو یو څه وخت یې ونیوه. ولې دومره ځنډ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. و ځنډ پکې رالی او 2 دلیل یې درلودل. یو یې دا چې د مهاجرت ژوند دی او محدودیتونه یې درلودل، او دویم دا چې د افغانستان د مشرانو، سیاسیونو او متخصصینو ترمنځ چې اجماع جوړیږي او هغه مخصوصا په اوسني حالت کې دا طبعا وخت غواړي. د دې پوښتنې یوه بله خوا بیا دا ده چې ولې سیاست چوپتیا ښه نه ده؟ په تیره بیا چې ویل کېږي ستاسې او ستاسې د ملګرو تیرې تجربې دومره بریالۍ نه وي. په دواړو برخو کې متاسفانه زه متفاوت نظر لرم. اول، سیاست د دې لپاره دی چې د ملت غږ راپورته کړي. هیواد په ستونزو کې دی او دا زموږ یو ملي مسؤلیت دی چې غږ یې پورته کړو. که په سیاست کېږي او که په مدني حرکتو کېږي، په هر ترتیب چې دی دا مسؤلیت باید ادا کړو. دویم، زموږ او زموږ د ملګرو د تجاربو په هکله ضرورت به دې ته یې شاید چې یوه ښه پوښتنه په افغانستان کې وسي، یوه ښه څېړنه وسي. 20 کاله خورا یو وخت وي چې موږ خدمتونه کړي دي په مختلفو برخو کې، په هیواد په هر ولایت، په هر ولسوالۍ او تقریبا په هر کلي کې. دا ضروري خبره ده چې د هغه خلکو څه پوښتنه وسي. یوازې دا قضاوت د رسنیو په انعکاساتو پورې مربوط نشي. په دې به لږې نورې پوښتنې هم لرو چې څه شوي دي، چا څه کړي دي. که په همدغه پوښتنه کې لږ نور هم پاتې شو، غواړم دا ووایم چې تاسې د ملګري تاسې ویل چې راټولول مو لږ څه وخت یې ونیو. د راټولولو لپاره معیار څه و؟ تاسې شهرت ته کتل که صداقت؟ موږ 3 خبرو ته کتل. شهرت او صداقت خو به هرومرو یو مهم معیار وي، اما تر ټولو مهمه خبره دا وه چې فکر څه دی. اوس یعنی اوله پوښتنه چې باید مطرح سوې وای دا دی چې د هیواد ستونزې کومې دي او څوک یې عامل دی. او دویمه پوښتنه دا ده چې اوس د حل لاره ورته څه ده. نو بیا درېیمې پوښتنې ته راتللو چې هغه دا وه چې ښه زموږ مسؤلیت څه دی، موږ څه کولی سو. د دې 3 پوښتنو ځواب خورا وخت یې ونیوی، اما پر دې بنسټ باندې هغه عزیزان چې هم متخصصین دي، هم سیاسیون په دې کې دي، هم خویندې دي، هم ورونه د افغانستان د ټولو ولایاتو څخه دي، زموږ د ټولو اقوامو څخه دي. نو دوی سره راټول سول، د اجماع ته ورسېدل. نو بالاخره پروګرام مو په لاره واچوئ. ما سریزه کې ویلي دي چې ستاسې دا تحریک له دوو پلوونه له نورو نه توپیر لري. یو دا چې غړي مو رنګارنګ دي، یعنې له بېله قومونو، ژبو، سیمو او دینه دي، جنسیتي لحاظ باندې هم رنګارنګي یې ډېره ده. او دویمه مسله دا ده چې پیژندل شوي څیرې دي. خو ویل کېږي چې ځینې ملګري مو ښه سابقه نه لري، ځینې وایي چې پخوانی دوسیې لري، قومي مسایلو کې ښکیل او داسې نور. دا چې د ځینو په هکله به ملاحظات یا به دوسیې یا به خبرې، دا متاسفانه یو هیواد چې 45 کاله د جنګ څخه تېر سوی او اوس هم د ستونزو سره مخامخ یې، دا د تفاوت د نظرو به بیخي یو طبیعي مسله دا به مطرح کېږي. مګر موږ تاسې باید هرومرو هغه یو عمومي قاعدې ته غاړه کښېږدو چې هر سړی بې ګناه دی،
مګر دا چې د قانون پر بنسټ د یو باصلاحیتې محکمې د خوا ګناهکار وګڼل شي. نو پر دې بنسټ مو عمل کړی او مخته تللي یو. هو په دې کې هم مشران شته، هم ځوانان، هم خویندې او هم ورونه. په خپله په تاسو یوه نیوکه دا ده چې موقف مو ډیر وخت ثابت نه دی پاتې شوی. مثلا د ډاکټر صاحب غني پلویان ځینې البته دا تور لګوي چې کله هغه حساس وخت د انتخاباتو راغی تاسو هغه یوازې پرېښودل لاړئ شمالي ټلوالې سره د ځینو قمندانانو سره ملګري شي. د شمالي ټلوالې ځینې قمندانان دا تور لګوي چې کله چې هغه حساس وخت بیا د انتخاباتو راغی تاسې ځینې کسان لکه محمد یونس قانوني، لکه محمد محقق او حتی محمد نور په میدان پرېښودل د هغوی ټولې محاسبې صفر کړلې. د دواړو اتهاماتو بنسټ ډیر ضعیف دی، په ټول احترام سره و دوی ته. اول زما چې د جناب ډاکټر صاحب اشرف غني سره تفاوت نظر راغلی په هغه وخت کې مې بیان کړی. ومې ویل چې د هیواد د رهبري دپاره ستونزې شته په حکومت کې او زه د یو مشاور په صفت ټوله کوښښونه مې وکړل چې دا ستونزې برطرفې شي. متاسفانه خپلو حدودو ته ورسېدلم چې تر هغه نور اضافه نه کېدی. نو بیا مو احترامانه ځینې رخصت واخیستی او استعفا مو وکړه او انتخاباتو دپاره تقریبا یو کال وروسته زه ودرېدلم. نو دا عاجل خو اټکل دا و چې تاسو هغه پرېښود چې په خپله کاندید شئ. نو دا اټکل صحیح نه وي په هغه وخت کې. که دا کار ما کړی وی خو په 2014 کې مې هم کولی سوی. په هغه وخت کې ما د ده څه ملاتړ وکړي. دویمه موضوع دا ده چې ولې زه د انتخاباتو څخه ووتلم. دوه دلیله یې درلودل. اول دلیل یې دا وی چې زموږ ټوله محاسبه دا سوله چې نه نظام آماده د انتخاباتو ته او نه دنیا انتخابات غواړي. د دوی ټول فکر دا وی چې موږ سوله غواړو. په دې خاطر یو لوی جنجال د امریکې او د اروپا ترمنځ را پیدا شوی. اروپایانو پر انتخابات ټینګار کوي، امریکایانو پر سولې پر پروسې ټینګار کوي. تاسې به یې دغه دورې د بحثونو ته چې مراجعه وکړئ د وضاحت معلومیږي. زموږ دپاره چې زموږ نوم هم د سولې او د اعتدال نوم وي، زموږ دپاره سوله مهمه وه او زموږ فیصله پر همدې باندې وسوه. په هماغه وخت کې مو اعلان وکړ چې په دې خاطر چې د سولې پروسه ګړندۍ سي او موږ ځینې حمایت وکړو، موږ په همدې خاطر د انتخابات د پروسې نو دا تور صحیح نه دی چې تاسې د یو پلان له مخې لاړئ، ځینې کسان مو په سیاسي ډګر کې ګوښه کړل او بیا مو یوازې پرېښودل بیرته لاړئ د ډاکټر صاحب غني له ټیم سره یو ځای شوئ. دا قطعا صحیح نه دی. اول هغه کسان چې زما سره راغلي وو ټول د همدې پروګرام دپاره راغلي وو او کله چې مو فیصله وکړه په ګډه مو فیصله وکړه. دا فیصله زما د قانوني صاحب، د استاد محقق، د کارګر صاحب، دا څلور کسه چې په هغه ټکټ کې سره مخ ته تللو، د دوی او تقریبا څه د پاسه 100 کسه مشران د وطن چې زموږ سره په دا پروګرام کې وو، د دوی سره په ګډه دا تصمیم ونیول شو. په دې کې شک نشته چې اختلافات هم وو. ځینې اختلافات مو د جناب استاد عطا سره درلود. په هغه اختلافاتو کې یوه عمده مسله دا وه چې زه به هیڅکله پر اساسي قانون په شا کښېنږدم. هیڅ داسې غوښتنه به ونه منم چې هغه د اساسي قانون سره په ټکر کې. په دې باره کې پوښتنې شته، خو که ډېر پاتې شو هغه اصلي موضوع به رانه پاتې شي. فقط د اساسي قانون په برخه کې ستاسې په د انتخاباتي ټیم په کړنلاره کې راغلي وو چې تاسې به دریم معاون راولئ او د صدر اعظم پوسټ به جوړوئ. نو خو دغه اساسي قانون کې بدلانه ته لاره جوړولو. بله و، اما د قانون اساسي د لارې. قانون اساسي خو خبره دا وه چې تعدیل پکې راتللی سي، اما د خپل قانون اساسي د لارو د طریقه. نو بنا موږ هغه شفافیت او وضاحت مو حالت راوستی چې موږ دغه شیان ضروري ګڼو د آینده نظام دپاره، اما
هغه وخت یې کوو چې په اساسي قانون کې د مشروع لارې دا تغییرات راسي. اوس تاسو نوې حرکت پیل ک پخوا مو یو ګوند درلود تقریبا ورته نامه سره هغه کې د عدالت ټکیرات الته تاسو مشر وي دلته مغواړي مشر شي نه پاغه کې زه مشر وم او نه پدې کې مشر یم. هغه د حق او عدالت ګوند وي ما هیڅ کله مشري ونه ک او دلیل می درلود چې یعنی د ګوند مشري باید دوراني استاد په محور را جوړو بله و هغه خو نو یو ستونزه دا ده چې کله په حکومت کې په مختلفو چوکۍ کې کار کوي او ملت دې پیژني او دنیا دې پیژني نو خو بیا طبعا په خبرو کې هماغه څیرې ښکارل کېږي چې خلک یې پیژني. نو هغه خو دا خبره وه اما ما همیشه په دې عقیده باندې وم او اوس هم یم چې د یو سیاسي جریان مشري دا باید میراثي نه وي. دا باید په یو خاص قوم پورې تعلق ونه لري. دا باید انتخابي او خلک باید حق د انتخاب کولو ولري او د انتخاب کېدلو. نو په دې خاطر چې یو صحیح رسم رامنځته سي هم مې په هغه کې دا وړاندیز وي او هم مې په دې اوسني جریان کې دلته که یعنې د مشرتابه مسله مطرح شي تاسو ورته کاندید یاست؟ زه نه زه اوس ورته په دې خاطر نه یم کاندید چې زه غواړم یو وار بیا دا مسله ثابته سي چې دا د یو شخص فکر نه دی دا د یو هیواد فکر دی د خلکو فکر دی. نو بنان دوی ته باید زمینه برابره کو مخصوصا و ځوان نسل ته زمینه برابره کو. ښځې هم په دغه برخه کې راتلی سل په سله اوس که تاسې وګورئ یعنې ښځه د دغه تحریک مشري په غاړه اخیستلی سل په سله کولی شي سل په سله. څوک هم په پام کې شته؟ نه موږ ویل چې دا باید په انتخاباتو راسي اما که تاسې مشران وګورئ مثلا د تصویت کمیټې 15 کسه مشران دي چې په هغه کې 9 کسه خویندې دي. نو هر یوې حق لري چې ځان کاندید کړي. همدا اوس دفعتاً د دې موقتې دورې دپاره تر ټولو مشر جناب ډاکټر صاحب جلیل شمس دی مشري کوي او تر ټولو مشره خور جناب اڅکزی صاحب ده چې هغه یې معاونیت کوي. د تحریک یا د حرکت مسله تر یو ځایه روښانه شوه. یو څو نور خوځښتونه هم بهر کې جوړ شوي دي فعالیت کوي. یوازې یو یې چې د احمد مسعود په نامه تر مشرۍ لاندې د جبهې په نامه د مقاومت یوه ډله ده چې دوی وایي چې موږ په افغانستان کې پراخ حضور لرو د طالبانو په مقابل کې جنګیږو. له دوی پرته نورو هغوی دا ثابتولی شي چې هلته دي. ستاسو په ګډون نور خوځښتونه دا نشي ثابتولی. تاسو حضور لرئ؟ اول خو د حضور معیار باید عسکري معیارونه نه وي یا نظامي او د وسلې معیار باید نه وي. باید د حضور معیار سیاسي او د سیاسي حضور دپاره بلې و په ټولو ولایاتو کې موږ حضور لرو. لکه چې تاسې وفرمایله زموږ دا جمع چې وینې د هر قوم څخه د هر ولایت خو دا خو بهر یاست او داخله هم یو. تاسې د هغه چې په داخل کې دي د هغوی نمونه نه دي لیدلي چې د امنیتي ملحوظاتو په خاطر مو په دې مرحله کې د دې څه مخنیوی وکړي. اما دا یوازې یو بهرمیشت حرکت نه دی. دا په داخل کې ځکه د خلکو غږ د خلکو غوښتنه هغه ماموریت دی چې موږ ځان ته تعیین کړی دی. نو بنا د دې سره مخ ته ځو هم په ملي سطح او هم په بین المللي سطح. نو چې ملګري مو فعالیت کوي او در سره په تماس کې دي طالبان خبر دي چې دوی ستاسې ملګرتوب کوي؟ ښه په ټولو جزئیاتو خو نه دي خبر او نه یې ضرورت وي چې خبر سي. اما په دې باندې خبر دي چې موږ ورته ویلي دي چې موږ څه غواړو موږ څوک یو او څه غواړو. په دې باندې هم د رسنیو د لارې خبر سوي دي او هم نور چینلونه چې د خبرو دپاره وو په هغه مو خبر کړي دي. ورته ویلي مو دي چې زموږ غوښتنه د سولې ده او د داسې یو د نظام راتګ دی چې هغه د
خلکو د رایه څخه خپل مشروعیت واخلي او د خلکو حقوق ته د ښځې او نارینه حقوق ته ژمن واوسي. دا مو ورته کړې ده. تاسو ویل چې طالبانو ته ویلي دي او چې سوله باندې باور لري او هر تغییر چې راځي په سوله باندې راشي. ستاسو سیاسي سند کې په دغه خبره ډېر ټینګار شوی و. که فرض داسې کو چې طالبان ستاسې غوښتنه ونه مني یا د بهیر داسې لاړ شي چې په سوله په خبرو کار ونه شي، د احمد مسعود غوندې توپک ته لاس کوئ؟ نه قطعا موږ په هغه باور نه لرو. هغه په دې خاطر نه لرو که په توپک موضوع حل کېدلی نو دا 45 کاله به دا موضوع حل سوی وای. په هیڅ صورت کې نه غواړئ؟ او په هیڅ صورت نه غواړو، مګر دا چې د افغانستان خلک مجبور سي چې د ځانه څه دفاع وکړي، هغه خو بل شی دی. یعنی د هیڅ ملت څخه د ځان څخه د دفاع حق نسي اخیستلی په هیڅ صورت. اما دا نه باید یو سیاسي وسیله سي چې د تغییر دپاره د توپک څخه کار واخیستل سي. یعنی ځان ساتنه یوه موضوع ده، اما سیاسي تغییر د راوستلو لپاره د توپک څخه استفاده بله موضوع ده. نو زه راځم د ستاسو اصلي سوال ته چې که طالبان ونه مني نو څه به وسي. زموږ باور په دې دی چې دا د ګټو مسله ده، د هیواد د ګټو مسله ده، د طالبانو د ګټو مسله ده او د دنیا د ګټو مسله ده. د طالبانو د ګټو هم ده؟ 100% ده. طالبان که غواړي چې په افغانستان کې دایمي صلح راسي او دوی د نورو افغانانو سره په خپل کور کې ژوند وکړي او وطن د دې اوسنۍ مصیبتو بحرانو څخه خلاص شي، دوی حتمي ده چې د دایمي صلح دپاره داسې یو نظام ته مراجعه وکړي چې هغه خلکو ته د منلو وړ د خلکو په رایه راغلی اوسي. دا دوه مسلې سره نه بیلیږي. د صلح موضوع او د نظام موضوع بیلیدونکي نه ده. په دې خاطر بیلیدونکي نه ده چې یو پایداره صلح هغه وخت د ملت د ملاتړ څخه برخمن کیږي چې د دې اساس یو نظام چې د ملت په رایه راغلی، د ملت څخه مشروعیت اخیستی او ملت ته د ګډون حق ورکړي. بنان په دې کې هم د طالب ګټه ده، هم د افغانستان ګټه ده، هم د دنیا. خو عمومي ذهنیت په طالب غورځنګ کې په مشرتابه کې دا دی چې موږ په زور نیولې ده، دا الهي نصرت او دا زموږ حق دی چې واکمني وکړو. مشر شیخ هیبت الله اخوند وویل چې مثلا غیر له شریعت نه بل شی دلته نشي چلیدلی. نو په دغسې یوه فضا کې فکر کوئ چې د سیاسي فعالیت یا د اساسي قانون یا مثلا د سیاسي خوځښتونو لکه ستاسې د خوځښت د فعالیت امکان شته؟ اول زموږ په ټولو افکارو کې چې تاسې وګورئ د ټول افکار مو د اسلامي ارزښتو پر بنسټ مطرح شوي دي. هیڅ کله به موږ د شریعت مخالفه ونه اوسو. اما خبره په دې کې دا ده چې په دې باندې ملت اجماع وکړي او یو اساسي قانون یې جوړ کړي او هغه قانون ویلی دی چې په افغانستان کې هیڅ بل قانون چې د اسلام د اعتقادات او احکامو سره په مخالفت کې نسی پلی کېدلی. بنا زموږ باور همدا دی. نو شروع به د بحث همدا سره کوو چې اساس همدغه دی. نو طالبان سره په تماس کې یاست، دا ورته رسوئ؟ یعنی دغه اوس په تماس کې یاست؟ تر اوسه پورې خو په رسمي شکل نه یو، غیر رسمي یاست؟ غیر رسمي. اما زموږ کار به اوس همدا یې چې دا تماس رسمي ته واړوو او یوازې په یوه جمع یې ونه کړو، د نورو جمعو سره یو ځای په یو اتفاق سره مخ ته ولاړ شو او یو ملي اتفاقي چې دا مسله د یو قوم د یو جمعي موضوع نه وي بلکې د ټول افغانستان موضوع وي. نو اوس دویمه مسلې ته چې راځم چې تاسو د زور خبره وکړه، نو شیخ صاحب خو په دې هم پوهېږي چې عیني موقف مثلا 26 کاله مخکې هم وي. دوی هم دا ویل چې موږ په زور راغلي او په زور مو نیولې. نتیجه څه سوه؟ نتیجه در په دري هم و دوی ته هم افغانستان ته او هم په دا ټول منطقي ده. آیا بیا هماغه ناکامه او بدمرغه تجربه دوی غواړي تکرار کړي؟ تکرار یې خو همدا دی چې که چیرې د افغانستان د خلکو ګټې او د دنیا ګټې په یو توافق کې سره ونه ساتل سي، بدبختي افغانستان
ته راتلونکې ده. اوس د طالبانو هم دیني او هم وطني مسؤلیت دی چې د نورو سره ودرېږي، غیږ خلاصه کړي او منطقي سیاسي حل لاره پیدا کړي. زموږ غږ په دا نورو باندې همدا دی چې توپک ته لاس مور وړئ، اول راځئ چې په سیاست دا خبره کوشش وکړو چې حل شي. نو په ګوندي مسایلو یو څه وغږېدلو، وروسته به نورو پوښتنو کې په یو ډول نه یو ډول رامطرح شي. دا ټولې هڅې لکه چې مې وویل په بهر کې په جلاوطنۍ کې تنظیمیږي. تاسو هم جلاوطنه یاست، نور ملګري مو مشران ملګري مو جلاوطنه دي او دا جلاوطني له یوې مهمې مسلې سره رابطه لري او هغه د جمهوریت سقوط دی. که جمهوریت له منځه نه وای تللی تاسو به وطن کې وای. راځئ اوس دغه موضوع ته تیر شو. زړه ته مو لوېده چې نظام مو دومره ژر سقوط کوي؟ په دې صورت نه، اما علایم ښکاره سول، مخصوصا هغه وخت ښکاره سول چې د دوحې موافقتنامه امضا سول. هغه وخت چې دا موافقتنامه امضا سوله موضوع واضح وه چې امریکا په وتلو کې ده، دنیا هم د ځان سره باسي. اوس معقوله لار د افغانستان و سیاسیونو مشرانو ته، که دولتي مشرانو که سیاسي مشرانو، معقوله خبره دا وه چې دغه موافقتنامه یعنی په ټولو جزئیاتو سره تطبیق شي. ځکه په هغې کې ځینې داسې خبرې وې چې د امریکې او د طالبانو په ګټې وي او ځینې داسې خبرې وې چې د افغانستان د خلکو په ګټې وي. موږ غوښتل چې په کلیات کې دا موافقتنامه تطبیق شي او ونه شوه. نو ورو ورو چې د دې و تطبیق ته نږدې کېدلو لیدل مو چې عمده مسایل پکې نه تطبیقېږي. په هغې کې 4 خبرې وي او تاسې بلد یاست. یو چې افغانستان د تروریزم په ځاله تبدیل نشي، دویم چې خارجي عسکر ووځي، دویم او دریم چې بین الافغاني خبرې وسي، او څلورم د دې بین الافغاني خبرو په نتیجه کې یو نوی نظام رامنځته سي چې هغه د ټولو په خوښه وي. خو حالات داسې شو چې ستاسې نظام نور نه ټینګېده او ولایت په ولایت پسې سقوط کوه او د ایران بیا یې دغه شي ته نور اړتیا نه لیدله. حالات یې ودې ته راورسول. حالات په خپله داسې نه سول. زموږ اصلي نیوکه په دې باندې همدا ده چې هغه خواوې چې مسؤلې وي چې دا موافقتنامه باید تطبیق کړي، دوی په صداقت سره د عمل ونه کوي. حالات یې همدې ته راوستل چې نظام سقوط وکړي. ولې حالات یې ودې ته څنګه یې راوستل؟ زه پوهېږم هرومرو دا پوښتنه کوئ. دا پوښتنه لرم، که اجازه یې همغلته به یې وپوښتم. خو راځئ همدغه د سقوط دغه پیل ورځو کې نور هم لږ تم شو. د اګست په 15مه د ولسمشر غني وتل څنګه ارزوئ؟ فکر کوئ چې ډارو، خیانتو که پرګماتیزم؟ زه نه غواړم چې قاضي واوسم په دې خبرې کې. خو ملګري وایي قضاوت کولی شي. اما د یو ملګري په صفت، د یو هیوادوال په صفت هرومرو دا ورته وایم چې دی باید د ځان او د خپلو ملګرو دا تصمیم په صداقت او شفافیت و ملت ته توضیح کړي. هغه څه چې موږ تر ننه پرې اورېدلي دي هغه پوره حقیقت نه څرګندوي. تاسې نه یاست قانع کړي؟ زه یې نه یم قانع کړی ځکه زه شاهد وم. اوس نو خبره دا وه چې که په هغه ورځ دا وتل نه وای سوي، طبعا نظام په دې رقم سقوط نه کوي. اما بیا هم غواړم په دې باندې ټینګار وکړم چې دا خبره به صحیح نه وي چې د نظام عمومي حالات او سقوط یې په دا یو وتلو پورې مربوط کو. تاسې یادونه وکړه مخکې ما ویل چې دې پوښتنې ته راځو چې تاسو ویلې نظام د سقوط لاره جوړه شوه، یعنې عسکرو مقاومت ونه کړه. ولې ونه کړه؟ د افغانستان د مسلحو قواو هم اراده او مورال او هم جنگي ظرفیت دوی څه د پاسه په یو کال کې د ننه له منځه یوړ. چا یوړ؟ 2 عمده عاملونه وو په دې کې. اول د سیاسي رهبرانو بې اتفاقي وه. د دوی سپایم
و ټول نظام ته همدا وایي چې خبره خلاصه ده، موږ سولې ته ورځو، جنگ نور باید ختم شي او دفاع ته ضرورت نشته. د دوی بې اتفاقي تر هغه لویه شوه چې متاسفانه هر یو د موقت حکومت خوبونه یې لیدل او هر یو ته د اواني سوي وي. نمونه راته اخیستلی شئ؟ دې مصاحبې کې به ښه دی چې پر کلیاتو در سره خبرې وکړم. نو دوی په دې خاطر چې موقت حکومت راځي، څه چې د لاسه کېدل موجوده حکومت یې تضعیفه کوي او موجوده حکومت هم چې څه د لاسه کېدل ټوله قدرت یې غوښتل چې ځان ته وساتي، یو سره په یوه خبره کې هم په لاره نه تلي. بنان اوله موضوع چې د نظام مورال او ظرفیت یې د دفاع دپاره له منځه یوړی، هغه د دوی بې اتفاقي او د دوی خودخواهي و چې دا هغه مورد دی چې باید یو محکمه ورته رسیدګي وکړي، ځکه د افغانستان سره خورا لویه جفا سوې ده. دویمه موضوع چې امریکې سند امضا کوي د طالبانو سره او د طالبانو سره یې اوربند وکړي. زموږ عسکرو ته خبره دا وه چې وروره جنگ تا شروع کړي، ته رالې افغانستان ته، زه دې د همدې جنگ دپاره تقویت کړم، اوس ته په خپله اوربند کوې او ما ته وایې چې وجنګېږه. نو دوی ونه جنګېدل. اصلي خبره هم دا وه. دې کې ویل کېږي چې ځینو امریکایانو ونډه درلوده چې قومندانانو ته یې زنګونه وهل چې مه جنګېږئ. تاسو دا منئ؟ زه هیڅ شواهد نه لرم چې دا یا رد کړم او یا یې تایید کړم. اما عمومي وضعیت دا وي، دا یوازې خو د روحي خبره نه وه. دویمه مسله چې زموږ پر اردو باندې خورا بده اغیزه وکړه هغه دا وه چې هوایي قوې ظرفیت تقریبا ختم شوی، ځکه دوی چې په وتلو سولو هوایي قوې ته هغه امکانات نه رسېدل. تاسو خپلې الوتکې نه شوئ ترمیمولی. یو نوم حتما دلته درنه پوښتم، ځکه چې د امریکایانو د مداخلې یا په اصطلاح د دوی د قومندانانو د مداخلې خبره راغله، ځینې تور لګوي چې د امریکا د بهرنیو چارو لخوا د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې برخه کې ډېر ښکیل و. غواړم ستاسې نظر واورم، ښکیل و که نه و؟ ډاکټر صاحب خلیلزاد خو د دې کار مسؤل وي، د دې کار هغه مدیریت یې په لاس کې. د کوم کار؟ د سولې د سولې د ماتېدو مسؤل دی که نه؟ زه اوس راځم. زه پوهېږم تاسې ډېر یو مستقیم او ساده ځواب راڅه غواړئ، اما زه غواړم چې هغه حقیقي ابعادو ته ستاسو توجه واړوم. ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد د امریکې د یو سیټیزن په حیث د امریکې وګټو ته یې کار وکړي. متاسفانه د صلح پروسه ځینې ناکامه شوله او په دې ناکامي کې افغانستان ته ډېر تاوان ورسېدی. سلسله هم دا ده. ولې ناکامه شوه دا پروسه؟ هغه په دې خاطر ناکامه شوه چې ما وویل د یو کال یا څه د پاسه د یو کال څه یوه سلسله را روانه وه چې د افغانستان مسلح قواوې تضعیف یې کړلې او په سیاسي مشرانو کې بې اتفاقي خورا زیاته کړه. دا د بهر نه راتله؟ دا د بهر او د داخله څه د دواړو څه وه. اوس نو په دې کې هم حکومت مسؤل دی او هم خارجان مسؤل دي او هم په خپله دا مشران مسؤل دي. ځکه د دوی دپاره یو مهم سوال دا وي جنبش صاحب، هغه سوال چې باید هرومرو وشي چې ولې د افغانستان سیاسینو دې ته ترجیح ورکړه، په شمول د جناب رئیس صاحب جمهور چې دا سوال ته باید ځواب ورکړي، چې نظام سقوط وکړي، دې ته یې ترجیح ورکړه، اما پر دې توافق ونه رسېدل چې یو اصولي سازش وسي، یو موقته دوره او موقت حکومت جوړ شي. لاندې که راته ووایاست ښاغلي خلیلزاد، آیا رښتیا ده چې طالبانو ته یو څه ویل، امریکایي مقاماتو ته بل څه ویل، تاسو ته بل څه ویل؟ زه په ټولو خبرو نه یم وارد چې چاته یې څه ویل، اما هغه خبرې چې زما سره کولې په هغې کې زما او د خلیلزاد صاحب سره خبره بیخي واضح وه چې په کومه لار چې تاسې روان یاست د دې مدیریت نسئ کولی، دا نظام ته سقوط ورکوي. د ده ځواب څه و؟ د ده ځواب نه، موږ په صحیح لاره روان یو، همدې لاره ته رسېږو په خیر. اوس نو که چیرې سړی و دې مسلې ته راسي او دا ټول
ټوله ملامتي په یو سړي باندې واچي چې یا خلیلزاد یا جناب رئیس جمهور یا بل دغه مسلې سره زه ستونزه لرم. موږ باید دا لوی تصویر وګورو چې ټولو پکې هغه کړه او ناکړه وکړل چې وطن د غذای ته ورسوي، نظام و سقوط ته ورسوي. نو بنان که د دې څېړنه کیږي دوی په مجموعي ډول باید مسؤل وټاکل شي. دلته د پړې خبره نه ده چې څوک ملامت دی څوک نه دی، غواړو چې ځینې حقایق ستاسې له خولې واورو، هغه څه چې تاسې فکر کوئ حقایق دي هغه زموږ لیدونکي او افغانان پې خبر شي. د 2021 کال له پیل نه نړۍ ورو ورو له افغانستان نه لرې کېده. له نړۍ سره د روابطو مسؤل د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تاسې وایي، تاسو په دې اړه ملت ته ونه ویل، هېڅ کله مو دا خبره روښانه ونه کړه چې خطر را روان دی، هوښیار اوسئ؟ اول په اوله ورځ چې زه دې مسؤلیت ته رالم په همدې خاطر رالم چې زه وکولی سم د منطقي اجماع د سولې د حمایت لپاره رامنځته کړو. او په اوله ورځ مې د دې خطراتو په هکله و ملت ته خپل توضیحات ورکړل. دویم ځل چې دا فرصت و ماته مساعد شوی پارلمان وی. په پارلمان کې مې دا خطراتو ټولو ته اشاره وکړه، خو دا ټوله په ریکارډ کې دي، ستاسو سره دي. دا چې پروسه د قطر مخته تلله، طبعا وزارت خارجه د پروسې مشري نه کوله، هلته یو هیئت وی، هیئت مذاکره کوله او هیئت و رئیس جمهور او عالی شورا د مصالحې عالی شورا ته مسؤل وي. بنا د ډیپلوماسۍ کار نه وي، د هیئت او د هیئت ترمنځ د مذاکرې خبره وي. پروسه یوازې د سیاسي لارې څخه خرابه نه سوله، هلته چې په قطر کې خرابه سوي. پروسه اصلا په میدان کې خرابه سوه، یعنې د نن په هیواد کې خرابه سوه. دا هغه وخت وی چې لکه چې ما عرض وکړ چې قوتونو جنگ ودروي او په ښه دلیل یې ودروي، ځکه دوی نه پوهېدل چې نور څه باید وکړي. په دې باندې بیا هم غواړم ټینګار وکړم جنبش صاحب چې د افغانستان او د دنیا په تاریخ کې هغه قربانۍ چې د افغانستان مسلح قواو ورکړي دي بېنظیرې دي، د شجاعت او د قربانۍ. اما کله چې سیاسي مشري او بین المللي ملاتړ ځینې ولاړی، قوتونو د جنګ څخه لاس واخیستی. پوښتنې ډېرې دي، زه پوهېږم زما مخته کاغذونه هم ډېر دي، خو له بده مرغه وخت یاري نه کوي. اوس ولاړ شو د ABN د مخاطبانو ځینو پوښتنو ته. دوی راستولي دي، موږ ته غوښتي وو چې که چیرې ښاغلی اتمر وګورئ څه به ترې وپوښتئ. مختلفې پوښتنې دي، ما یو څو د بیلګې په توګه ترې راغوره کړي دي. زما هیله دا ده چې که لنډ ځواب ورکوي نو هغه بلې برخې ته به اسان تیر شو. د جلالزۍ په نامه یوه مینهواله ده، په ټویټر یې پوښتنه کړې ده. البته دا وایي چې د طالبانو د صدر اعظم ملا محمد حسن اخوند یوه مشهوره خبره ده، هغې ته په اشاره باندې په کنایې وایي چې چی غواړئ؟ دوه شیه، صلح غواړو، دایمي صلح چې پر یو مشروع نظام چې د خلکو په رایه راغلی او د افغانستان د خلکو و حقوقو ته ژمني، دغه غواړو. نه کوم حکومتي نیت لرو، نه کوم بل شي ته تمه لرو، دغه خپل ملی مسئولیت ګڼو او دا کار کوو. الیاس نواندیش میپرسند که بزرگترین سوال این است که چرا مردم میگفتند داعش نام دیگر شورای امنیت ملی افغانستان. ظاهرا اشاره ایشان به زمان کار شما به عنوان مشاور امنیت شورای امنیت ملی افغانستان بود و در وقت اتهاماتی بود که گویا شما به عنوان مشاور شورای امنیت داعش بسیج میکنین و به مناطق مخصوص علیه طالبان میفرستین. علیه طالبان یا برای مقاصد دیگری؟ از هر دیدگاهی که ببینین این یک اتهام بی بنیاد، بی اساس و شرم‌آور بود. صادقانه ببینین از اون روز تا به امروز اضافه از 6 سال گذشته که می تبلیغات دستگاه خارجی که در جنگ روانی در افغانستان شامل بودند برای انداخته بودند. در 6 سال یک ذره
از شواهد و مدارک یا به رسانه ها یا به پارلمان یا به حکومت یا به جامعه بین المللی برای یک کسی داده شد یا نشد. وقتی که یک اتهام اینقدر قدرت داره، یک رشته اتهامات که 6 سال به زندگی ادامه بده بدون اسناد و شواهد و مدارک، ایره تمامش یک جنگ روانی میگن که علیه مردم افغانستان بود تا مردم افغانستان توجهش از دشمن اصلی به دور کنن. نصیر رشا لیکي چې په تیره 20 کلنه دوره کې ستاسې خپله مشخصه او لویه خطا څه ده؟ عتیق کلیوال هم ورته پوښتنه لري، وایي له هېواد څخه د باندې اوس د خپل ملت په وړاندې د ګناه او ملامتۍ احساس کوئ؟ ما دا موضوع په دې ترتیب مطرح کړې ده ګرانو ورونو چې د افغانستان سیاسي او دولتي مشران د جمهوریت په ناکامي کې او په سقوط کې په دواړو کې مسؤل دي او زه هم د دې جمع سوم. وخت دې راغلی دی چې موږ ټوله نه یوازې د ملت څخه بخښنه وغواړو بلکې ځان آماده کړو د حساب ورکونې دپاره او په دې کې پوښتنې وسي د هر یو تر څو ملامت او سلامت لاندې د وچو څخه جلا سي. که تاسې بخښنه وغواړئ د څه لپاره به وي او بخښنه غواړئ که نه؟ زه 100% د دې مسئلې څخه شرمنده یم چې د افغانستان سیاسي او دولتي مشرانو هم جمهوریت ناکامه کوي او هم بالاخره سقوط ته برابر کوي. دا هغه مسئولیت دی، اخلاقی مسئولیت چې هر یو باید ادا کړو ځکه موږ په دې جمع کې وو، اما دا کافی نه دی. په دې خاطر زه د حساب او د محکمې غوښتنه کوم. دا یوازې زه نه یم، دا زموږ جمع ده چې دا غوښتنه کوي. یک سوال هست از زبیده نهان، قبلا به نحوی آمد ولی کوتاه میخوایم بازم به این پاسخ بدین. میگن دلیل استعفایش در اوج مشکلات کشور چی بود و چرا دوباره با تیم غنی یکجا شد؟ هدفشان انتخابات قبلی بود. دلیل استعفای خود در امو وقتم واضح توضیح کردم که اختلافات شدید روی نحوه مدیریت و حکومتداری در کشور بود. آیا ما با تیم دکتر صبغنی یک جای شدم؟ قطعا نشدم. در جریان انتخابات همگی دیدن که من بی‌طرفی خود حفظ کردم و اعلان کردم که من در انتخابات بی‌طرف هستم، جانب هیچ طرف نمیگیرم. سوم، برگشتم دوباره به حکومت. کار کردن با یک تیم نبود، کار کردن به خاطر صلح بود که در او زمان از ما جمعاً آمدن درخواست کردن که به علت آشنایی با منطقه و جامعه بین المللی اگر مسئولیت وزارت خارجه را بپذیرم تا با اونا کار بکنم که اگر بتانیم حمایت بر صلح ایجاد بکنیم، اما متاسفانه برای از کار دیر شده بود. علیم خان حزیق پوښتنه کړې ده چې ولې نړیوال در باندې دومره بې باوره شول چې حکومت یې در څخه طالبانو ته وسپاره؟ ما دمخه عرض وکړی چې د جمهوریت د سیاسي او دولتي مشرانو خودخواهی، بی اتفاقی او فساد اصلي عامل وي چې هم خلکو مخ واړوي د دوی سره او هم دنیا مخ واړوي. اما دویمه مسئله ته هم باید اشاره وکړم. دنیا د خپلو ګټو دپاره کار کوي. دنیا د دې دپاره کار نه کوي چې څوک پروګرام دی او څوک نه دی پروګرام. بنا د دنیا ګټه په دې کې سوله، د ټولې دنیا نه ښیم، د امریکې ګټه په دې کې سوه چې خپل عسکر وباسي او ناتو ورسره موافقه هم نه وه په دې وخت کې، اما فیصله یې په همدې وسوه چې خپل عسکر باسي. موافقه یې امضا کړله د طالبانو سره. ډېره اوس نو هغه کار یو حالت را منځته کوي چې د دنیا نظامی، سیاسی او اقتصادي مرستې پر افغانستان کمې کړل. بنا د دې عامل که د یوې خوا د مشرانو د افغانستان د مشرانو ناکامي وه، د بلې خوا د دنیا د خپلو ګټو دپاره هم یو اقدام وي. کوتاه اگر به آلف یوسفزی هم پاسخ بدین، میگه در زمان جمهوریت بزرگترین خیانت را چه کسی و چه زمان مرتکب شده است؟
دوست عزیز، من نمیخوایم در مقام یک قاضی امروز عمل کنم، ولی حتما من حیث یک شهروند کشور خود این استدلال مجددا تکرار میکنم و این مطالبه را دارم که تمام بزرگای سیاسی و دولتی افغانستان باید مورد بازپرس قرار بگیرند در سطح ملی و بین المللی و از کار کرد و از ناکامی‌های خود پاسخگو باشند. بنابراین مهم است تا یک روند شفاف در سطح ملی و بین المللی این قضاوت بکنه، تا ای که ما هر یکی ما بدون اسناد و شواهد و مدارک کافی داخل چنین یک پروسه شویم. د خواله رسنۍ و کارونکي ده د دوی پوښتنه درته وایم، زه خپله هم یوه ضمیمه ورسره لرم. دا ډاکټره وفیه نومیږي، وایي ولې مو له امریکا سره د دوه اړخیز امنیتي تړون تر نامه لاندې هیواد په پردیو خرڅ کړ. زما پوښتنه په همدې تړاو دا ده چې فکر کوئ له امریکا سره د دغه تړون لاسلیک چې تاسې لاسلیک د جمهوریت لخوا یوه خطا وه، یوه تېروتنه وه؟ که دا تړون نه وای لاسلیک سوی، هغه حادثه چې یو کال مخکې واقع سوه، اووه کاله مخکې به سوې وای. نو که دا دوی د همدې خبرې غوښتونکي وای، نو د دوی مسله په تړون پورې مستقیما ارتباط نه درلودل. دویمه موضوع، د تړون امضا د یو شخص لخوا ونه سوه. د تړون فیصله په لویې جرګې کې وسوی او د افغانستان ټول مشران حاضر وو، چې دا که یو دوه نه وو ټول یې نور حاضر وو، د سپین ږیرو څخه نیولې تر د جهادي مشرانو او تر سیاسي مشرانو پورې چې دا تړون امضا سوی. دریم، دا یوازینی تړون نه وی، دا خو ضمیمه تړون وی. اصلي تړون د دې نه مخکې یو نیم کال مخکې چې په نامه د ستراتیژیک تړون یادېدی، د دوو رئیس جمهورانو لخوا امضا سوی، د کرزي صاحب او د اوباما لخوا امضا سوی. نو بنا دا یې جز وی. فلهذا دا تړون د دې لپاره امضا سوی چې موږ خپل عسکري قواو ته مالی او نظامی امکانات برابر کړو، تر څو دوی وکولی شي د خپل وطن دفاع وکړي او د سولې لپاره زمینه مساعده کړي. کله چې همدغه امکانات زموږ پر قواو باندې ودرېدل، حادثه همدا سوه چې نظام سقوط وکړي. نو بنا د نظام سقوط موجودیت مستقیما د خارجي بین المللي کومکو سره تړون درلود. او وروستۍ پوښتنه د مخاطبانو راخلم، بیا به مرکه پای ته ورسوو په یو دوو نورو پوښتنو باندې. افغان زلمی وایي د افغانستان د ولسمشرۍ هیله لرئ، او دویمه برخه دا ده چې د ولسمشر غني ارمان درځي؟ اول یوازینی هیله چې اوس موږ لرو هغه د سولې هیله ده او د داسې یو نظام راتګ دی چې د خلکو په رایه ولاړ واوسي او د خلکو حقوق ته ژمن واوسي. که په دې نظام کې زه یو عادي وګړی د ملک واوسم یا په یو ځای کې خدمت ولرم، ما ته پروا نه کوي. اما د دې لپاره چې د چا ارمان راته راځي یا نه راځي، زه بیا خپله خبره تکراروم. د دې ارمان هرومرو راته راځي چې په یوه شفافه پروسې کې د افغانستان ټول مشران حساب ورکړي او د ځان ځواب ورکړي. دا هرومرو غواړم. مننه. زموږ د مخاطبانو پوښتنې پای ته ورسېدې. په دې وروستیو کې داسې یو څو راټولونکي پوښتنې غواړم چې راتلونکي ته وګورو. تاسې د افغانستان راتلونکي څنګه وینئ؟ ځینې یې ویشل غواړي. هغه چې د ویشلو خبره کوي، د افغانستان د خلکو سره تر ټوله لویه تاریخي جفا به وکړي. هیڅ کله باید په دې فکر کې ونه اوسي. د افغانستان ستونزه همیشه د بهره ورته راغلې ده او دوی په داخل کې یو بل سره جلا کوي. دا نو بې نهایت یو ناسالم فکر دی او یو غلطه لار ده. ویشل کېدلی شي؟ قطعا نه. د افغانستان خلک یې نه غواړي. دا هغه شی دی چې و ملت ته بعد د پیړیو زحمتو او قربانۍ په میراث پاتې دی.
فدرالیزم څنګه اوس ښاغلي دانش او دغه نه مخکې ښاغلي دوستم په ټینګار ویلي چې دا یوازینۍ لار ده. تاسې د فدرالیزم پلوي یاست؟ زه به دوه مسلې ورته مطرح کړم. اول، که فدرالیزم ښه خبره وي، خو د افغانستان و خلکو ته دوی دا مسله رامخته کړله په جرګې کې، د قانون اساسي په جرګې کې هغوی رده کړله دا موضوع. بنان قانون اساسي جوړ شو او په قانون اساسي کې فدرالیزم نشته. د افغانستان د خلکو ځواب دا وي چې دوی بیا ملک الطوایفي نه غواړي په افغانستان کې. بنان یعنې ستاسو ځواب دا دی چې فدرالیزم ملک الطوایفي ته لار جوړوي؟ مطلقا په اوسني حالت کې. ولې زه پر بل شي باندې هم ټینګار کوم، افغانستان یو سیاسي واحد نظام ته ضرورت لري چې هیڅ کله یې هم پر خاورې او یا د تجزیې دپاره کوم کوشش ونه سي. اما افغانستان په عین زمان کې یوه ادارې ته ضرورت لري چې هغه و ټولو خلکو ته ځان ورسوي او ټول صلاحیتونه په کابل کې ځان ته محصور نه کړي. دوی باید و خلکو ته ځان ورسوي، و خلکو ته دا قدرت ورکړي چې د حکومت پر کړو باندې نظارت وکړي او خپل تصامیم د حکومت په چارو کې پلي کړي. تاسې د فرد په توګه او ستاسې حرکت د ډلې په توګه د فدرالیزم طرفدار دي که نه؟ نه، تاسو دغه ولوستی، د حرکت منشور مو لوستی دی. حرکت منشور هیڅکله فدرالیزم نه غواړي. د حرکت منشور یو ریاستي نظام غواړي. متمرکز؟ نه، دا دوه شیانو کې باید فرق وکړو سره، ځکه په دې خبرو باندې خبرې کېږي اما عمق ته یې څوک نه ځي. یو د نظام موضوع ده، واحد نظام چې د تجزیې وړ نه وي. دویم د ادارې موضوع ده. دغه دوه کې دوی تر اوسه فرق نه دی کړی. اداره باید غیر متمرکزه واوسي تر څو خلکو ته زمینه د کار او صلاحیت او نظارت برابر کړي. یو مثال یې درکوم. زه چې کله وزیر د معارف وم، پر هر مکتب باندې مې کوشش دا وي چې د خلکو یوه شورای، یعنی د میندو د پلرونو یوه شورای پر مکتب باندې چې د مکتب د چارو سره نظارت وکړي. بنان دې ته یو غیر متمرکزه اداره وایو. آیا دا د افغانستان په ګټه ده که په تاوان ده؟ دا د افغانستان په ګټه ده. بنان د دې او د نظام د ساختار باید هغه تفاوت سره وګورو. نظام باید واحدي په افغانستان کې. د افغانستان خاوره هیڅ کله څوک باید حتی فکر هم د تجزیې ونه کړي. د افغانستان خلکو دغه ملت جوړ کړی، دغه هیواد جوړ کړی، دا تصمیم د افغانستان د خلکو دی. دا په یو څو سیاستمدارو باندې نه کېږي چې دوی ولاړ سي هلته کښېني چې زه دا شی ورته غواړم، زه دا شی غواړم. و که سیاستمداران، دا طبعا د سیاستمدارانو حق دی چې ووایي زما څه نظر دی. نظر باید په اصولي توګه د افغانستان د خلکو و مخ ته کښېږدي چې هغوی پر تصمیم پر ونیسي. په همدې خاطر موږ وایو چې طالبان اوس باید دې خبرې ته غوږ ونیسي چې د افغانستان د خلکو په خوښه نظام راوړي. دوی باید ونه بیریږي. کله کله جنبش صاحب دا خبره موږ اورو چې دا پخواني خلک وو او ملت یې نه مني. ډېر اعلی چې ملت یې نه مني، خو نو ته باید د انتخاباتو څخه ونه بیریږي. انتخابات وکړه، خو پخواني خلک ملت نه مني، تا به ومني یا بل څوک به ومني. بیا که دې انتخابات وکړل، مشروعیت پیدا کوي او مشروعیت ملي او بین المللي مشروعیت کومک در سره کوي چې وطن د دې ستونزو څخه وباسي. که په دې دریو انتخابونو کې یو غوره کوي، کم یو به ستاسې انتخاب وي چې کار ورسره وکړي؟ طالبان، شمالي ټلواله، ډاکټر غني؟ اول زه به دا سوال کې اجازه راته راکړئ په دې رقم اصلاح کړم چې دغه رقم تقسیمات وسول چې افغانستان دغه حالت ته ورسېدی. ځکه موږ افغانانو ځانونه مو سره وویشل چې ته طالب یې، ته شمالي ټلواله یې، ته د جمهوریت کس یې او دا یې. اوس وخت د دې را رسېدلی چې دا ټوله سره یو ځای کړو. ورته ووایي چې په دا دوه شیانو باندې ټوله توافق سره لرو. یو، موږ ټول افغانان یو، په خپل ملک کې صلح غواړو. دویم، د سولې لپاره ضروري خبره همدا ده چې باید یو نظامي چې د خلکو په رایه راغلی وبوسي او د خلکو حقوقو ته ښځه او نارینه حقوقو ته ژمن وبوسي. دغسې نظام منئ
ټولو اجماع باید پر دې خبره راټوله کړو، د ټولو سره باید کار وکړو، د دریو سره باید کار وکړو، او تا څلورم او پنځم هم کوي، دوی سره تقسیم نه کړو بلکې دوی سره راټول کړو د دې نظام د جوړولو دپاره او د سولې په دې کې که د بشري حقونو ناقضان، د ځمکو غاصبان، جنګ سالاران او دوی کېدلی شي. سیاسي همکاري د سولې دپاره او د یو نظام دپاره چې ما تعریف کوي دا یوه مشروع خبره ده، اما هر یو په محکمې کې باید د ځان حساب ورکوي، د هغه غوښتنه خو ما په شروع کې وکړه، که غاصب دی او که حقوق بشر یې د پښو لاندې کړي دي، دوی باید خپل ځواب ورکړي. موږ د 2022 کال وروستیو ته ورنږدې کیږو. فکر کوئ یو کال وروسته همدغه شپې ورځې افغانستان به چیرې وي، تاسې به چیرې یاست او طالبان به چیرې وي؟ زه وړاندوینه نسم کولی په دې وخت کې، مخصوصا په دا مشخصاتو چې تاسو پوښتنه راسره وکړله، اما په څو شیانو باندې باور لرم چې افغانستان د دوو سناریوګانو سره مخامخ دی، د دوو حالاتو سره. یو متاسفانه خدای دې دا نه راوړي دا حالت د بدمرغۍ سره، د جنګ د ویرانۍ سره او مصیبت سناریو ده حالت دی، او بلې د سولې او آرامۍ او د وطن د آبادۍ سناریو ده. زموږ د جمعي هوډ، تصمیم او هغه امید یې دا دی چې د دویمې سناریو دپاره کار کوو چې دا دویمه سناریو راسي، دا دویم حالت راسي. اوس نو د طالبانو یا د بل هر سیاسي ځواک مسؤلیت دا دی چې دوی هیواد اولی سناریو ته یونسي، هیواد دویمې سناریو ته یوسي، دا دویم حالت ته یې ورسوي. دا په یو کال کې دننه دا کار امکان لري چې موږ د افغانستان دپاره دایمي صلح او د افغانستان دپاره د ټول ملت د منلو وړ یو نظام راوړو او هغه د خبرو د لارې راوړو. زه بیا غواړم پر هغو سیاسي ځواکونو باندې غږ وکړم چې د جنګ خبرې کوي، چې ورونو د جنګ خبرې مه کوئ، د سولې خبرې وکړئ د مذاکراتو د لارې، په دې چې طالبان ژمن دي چې بین الافغاني خبرې باید وکړي د دوحې د موافقتنامې پر بنسټ باندې، هم امریکا ژمنه ده او هم طالبان ژمن دي. دوی باید هغه بین الافغاني خبرې وکړي، دا یو اخلاقي غوښتنه نه ده د دوی څخه. دوی هغه موضوع ده چې دوی ورته الزاما مسؤل دي چې دا کار وکړي. که دا پوښتنه خو کېدای شي چې آیا دوی به دا الزام په ځان باندې ومني، دې ته به تعهد وکړي، په دې باندې یو څه وغږېدو. لاند که راته ووایاست کال دا وخت به طالبان په قدرت کې وي که بل څوک به وي؟ تاسې یوه ډېره پیچلې موضوع غواړئ، په ډېر نامخوده ښه مهارت سره یو ساده ځواب ورته پیدا کړو. زه به طالبانو ته دا غږ وکړم که طالبانو د دوحې موافقتنامه مو په صداقت سره ترسره کړله، بین الافغاني خبرې مو وکړې، توافق مو وکړئ او یو وطن ته د منلو وړ یو نظام مو راوستی، افغانستان به هم آباد وي، تاسې به هم آباد یاست او ستاسې مخالفین به هم آباد وي. که مو دا ونه کوئ، موافقتنامه مو عملي نه کړله، هم به ځان په یو بدبختۍ کې واچوئ او هم به هیواد واچوئ. ډیره مننه. د افغانستان د دریم جمهوریت د بهرنیو چارو وروستی وزیر او د سولې او عدالت ملي حرکت د مشرتابه یو غړی محمد حنیف اتمر. ډیره مننه. سلامت اوسئ.